امام شافعي رحمه الله تعالی فرمایي چې که هر څومره ته کوشش وکړې چې ټوله خلک در سره راضي سي دا هیڅ امکان نه لري، نسې کولی چې ټوله خلک ته د ځانه راضي کړي. ښه خبره دا ده چې په خپل عمل او په نیت کې دې د الله په وړاندې اخلاص پیدا کړه، د ریاکارۍ څخه ځان وساته. بس خپل کار ته ګوره، خپل عمل ته ګوره، د خلکو د رضا، د خلکو د خوشحالۍ دپاره هیڅ مه کوه. د الله رضا مخکې کښېږده چې الله ستا سره راضي وي. په خپل عمل او په نیت کې د اخلاص پیدا کړه. بیا که څوک ناراضه وي، که څوک خوشحاله وي، د هغه پروا مه ساته. د خلکو دپاره ژوند مه کوه، د ځان دپاره ژوند، د خپل آخرت دپاره ژوند، د خپل رب دپاره ژوند. دا دنیا د دا نه خوشحاله کېږي چې هر څومره ته د دې د رضا کېدلو، د خوشحاله کېدلو کوشش وکړې، دوی به په تا کې کوږوالی پیدا کوي، په تا کې به عیبونه پیدا کوي، تا به په یو رقم داغداره کوي. د امام شافعي رحمه الله د دې قول مطابق خپل ژوند ته ګوره، خپل آخرت ته ګوره، خپل رب مخکې کښېږده. نور بیا که څوک راضي وي، که څوک خوشحاله وي، په هغه ډېر زړه مه تنګوه، مه د هغه پروا ساته.